په پیل کې د خبرونو سرټکي. د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د کرنیزو او مالداري محصولاتو څخه د استفادې د طرز العمل د طرحې تصویب او وړاندې کول. د قزاقستان له نوي سفیر ګوزیز اکباسوف سره په کابل کې د صنایعو او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي لیدنه. او د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې د څه باندې 50 فلسطینیانو شهادت. د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د لندۍ 26مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د کورنیو کرنیزو او مالداري محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د کړنلارې مسوده تایید او د وروستۍ پریکړې لپاره د ریاست الوزرا عالی مقام ته استول شوې ده. یاده ناسته کې د غراض په ساختماني پروژو کې د غوري سمنټو پر کارولو د خوست ولایت غلام خان او د کندهار ولایت د سپین بولدک ګمرکونو ته د ځمکې د لیږد او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي کابل کې د قزاقستان له نوي سفیر ګوزیز اکباسوف سره په کتنه کې افغانستان ته د یاد هیواد د یوه لوړپوړي پلاوي د سفر په اړه خبرې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د قزاقستان سفیر په دې لیدنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د کانونو او ترانسپورت په سکتورونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. بلخه بیا ښاغلي عزیزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوو ژمنو پر عملي کولو ټینګار کړی او د قزاقستان د پلاوي د سفر لپاره د چمتووالي په موخه یو تخنیکي ټیم موظف کړی دی. په یو بل خبر کې د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د سختې واورې د اورښت له کبله د غور کابل لویه لاره د بندبکک په سیمه کې تړل شوې ده. د نوموړي په وینا چې د غور د ټولګټو ریاست هڅه کوي چې دغه لاره له واورې پاکه او د ټرافیکو پر مخې پرانیزي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستیال ګنګ شوانګ د افغانستان د شتمنیو کنګل کول ناقانونه او یو اړخیزه اقدام بللی او له قید او شرط پرته یې د دې شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي شوانګ دغه راز له اړوندو هیوادونو غوښتي چې د اسلامي امارت له هغو هڅې دې ملاتړ وکړي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د خلکو ژوند د ښه کېدو لپاره یې کوي. او په پای کې د غزې څخه د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې غزه کې د اسرائیلو د تازه بریدونو له امله د یوه خبریال او د ژغورنې ډلې یوه غړي په ګډون لږ تر لږه 50 فلسطینیان په شهادت رسول شوي دي. دغه برید د نصیرات په سیمه کې پر یوه غیر نظامي مرستندویه مرکز سوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیاوو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.